ولې د دې په ځای باندې چې وړاندې لاړ شي، کامیاب شي، مخ ته ولاړ شي، لا د ورځې نه بلې ته دوی په همغه لومه کې پاتې شو. ظلم استبداد چې کوم د پاکستان استخباراتي ادارې او پوځي ادارې کوي دا په نړۍ کې بیلګه نه لري. تمدن غوښته په دې سیمه کې او د تمدن د تاریخي تمدنونو خاوندان وو. په تیرو شپږو میاشتو کې 318 کسانو پوځ کې پښتنو دندې پرېښې دي. څه ورته پاتې دي؟ کومه لاره ورته پاتې ده د یو قوم په توګه؟ یعنې د اوس د پښتونخوا حکومت محکوم دی. پاکستان د کومو اهدافو لپاره دا کار کړی؟ دوی قصداً ظلم کړی. زه دا پوښتنه کوم چې په 2002 کې څه کیسه وه چې تا خلک بمباردوله؟ یعنې کیسه همدا ده چې دغه مخالفتونه په خپله ژوندي وساتي. زه وایم چې پښتون حکومت ته نه پرېږدي. پښتانه او بلوچ ټول په دې باندې پوه شوي دي. زه دا اوس تاته وایم چې په تیرا کې تاسو سره روان کړي دا افریدیان مجبوره کوي چې ستا پر وړاندې یو وسله راواخلي او بیا مدني مبارزه وکړي. سړی په دې ځای کې نه دی په سکون په ارام کې. دا د پښتونخوا ایالتي حکومت چې دوی حکومت دی نه دی په ارام کې. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاق درنو لیدونکو سلامونه او هرکلی. د یو نوي پروګرام سره زه عابد احساس در سره یم. نن پر یو مهمه موضوع باندې بحث لرو. پر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پردو او ولسونو باندې، د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په پرتو ولسونو باندې، دغه ولسونو پر وړاندې سیاستونو، په د قبایلو پر وړاندې د پاکستان د سیاست تاریخ، د پښتنو سره څه روان دي، د دوی سره څه کیږي، ولې پښتانه له خپلو سیمو بارېږي، په سیمه کې نوي سیاستونه څه دي، څه نوې لوبې روانې دي. پښتنو د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې یا بالخصوص د ډیورنډ کرښې خواته قبایلو څه کړي دي؟ آیا د پاکستان وجود قبایلو منلی دی؟ قبایل تر اوسه پورې کومه جزا ویني؟ یا هغه جزا ده چې انګریزانو سره د پاکستان وجود ونه منلو؟ د پاکستان د وجود نه منلو دپاره کله چې له لوی هند څخه د پاکستان د بیلیدو تصمیم د انګریزانو لخوا ونیول شو، له همغه لومړیو څخه پښتنو فعالانو، پښتنو سیاستوالو د دغه وجود د رامنځته کېدو سره مخالفت ګڼلو او دغه ځان د لیوه په خوله کې اچول بلل، لکه څنګه چې غفار خان ګاندي ته دا خبره کړې وه چې موږ مو د لیوه په خوله کې واچولو. له همغه وخت نه پښتنو مشرانو د پاکستان وجود د ځان دپاره لیوه ګڼلو چې تر اوسه پورې دا تاریخ همدغسې روان دی. عبدالغفار خان او د هغه ټولو ملګرو د 1940 کال کې چې کله د پاکستان وجود رامنځته کیږي، په همدغه وخت کې دوی په بنو کې د پاکستان د اعلان نه وروسته یو لویه جرګه د اګست په میاشت کې راغواړي. د پښتنو لویه جرګه فیصله کوي چې دوی د پاکستان هغه وجود چې د انګریزانو په لاس رامنځته شوی، هغه قوانین چې انګریزانو د دوی دپاره وضع کړي دي، دا چې پښتانه د په یو مشخص سیمه کې راټول شي او د دوی هغه د ایالتي سیاست به دوی ته ورکړي. د دې سره له همغې نه د پښتنو مخالفت شروع شو. د همدې کال په اوږدو کې بلوڅو هم د خپل مخالفت خبره وکړله. دوی هم د پاکستان وجود په هغه شان باندې سره کوم چې انګریزانو غوښتل ونه منلو. د اګست 21 بیا د بلوڅو او د پښتنو د یووالي ورځ چې تر اوسه پورې لمانځل کېده، د ټولیز ډول نه وروسته اشخاصو یعنی د شخصیتونو په توګه باندې خان عبدالغفار خان، همدارنګه د عبدالصمد خان کورنۍ، همدارنګه د ټکر د خانانو مشران، همدارنګه د افضل خان لالا کورنۍ، ورسره د هغې نه وروسته بیا محمود خان اڅکزي، همدارنګه د بلور کورنۍ، نورې سیاسي او مخوري کورنۍ، هغه د قومي مشران، خانان نوابان، دوی دغه خپله مبارزه جاري وساتله چې دا مبارزه راورسېدله له اوسنیو نسلونو پورې. په اوسنیو نسلونو کې بیا هم د ولی خان نه رانیولې، د هغې نه بیا د اسفندیار ولی پورې، د هغې نه د عبدالصمد خان په کورنۍ کې چې تر اوسه پورې لا مشر محمود خان اڅکزی د هغې ملاتړ کوي، همدارنګه عثمان لالا، منظور پښتون او د منظور پښتون ملګرو تر اوسه پورې دا دایه ژوندۍ ساتلې ده چې پاکستان د پښتنو په وړاندې څه کوي. د قبایلو خلک دوی آیا خپل وګړي ګڼلي دي یا د خپل هیواد د تبع غوندې برخورد دوی سره کړی، د دوی حقونه یې ورکړي او که نه. دوی د همدې وجې نه دا دایه تر اوسه پورې ژوندۍ ساتلې ده او د پاکستان د هغه وجود نه چې هغې همیشه د پښتنو په وړاندې توطیې جوړې کړي یا دغه خلکو حقونه یې پایمال کړي دي، دوی خپله مبارزه ژوندۍ ساتلې د اشخاصو په توګه. همدارنګه په افغانستان کې هم بیا
د وخت هر حکومت که څه هم انقلابونه وو د انګریزانو سیاستونو افغانستان کمزوری کړو د لوی افغانستان دا یا او دا چې بیرته پښتانه د افغانستان د سینې پورې ونه نیول شي د دې هغه ظرفیتونه کم شوي وو په 40 کالو کې بیا پاکستان لاسوهنې وکړلې چې افغانستان د دې وړ ونه ګرځېږي خو په دغه ټولو انقلابي جریانونو کې هم د افغانستان مشرانو پښتانه پاللي دي قبایلي مشران پاللي دي دوی ته کارتونه ورکړي چې دوی آزاد تګ راتګ وکړي غفار خان د خپل دفن کېدو وصیت دا وکړلو چې د ډیورنډ کرښې نه دی خوا دفن شي تر څو پورې دا یو وصل پاتې شي د اخوا او دی خوا پښتنو د پښتونخوا پښتانه ځوانان د افغانستان په پوهنتونونو کې روزل شوي دي چې هلته دا حقونه هم پایمالو او تر اوسه لا دا لړۍ روانه ده خو اوس چې پاکستان په یو کورنۍ جګړه کې ښکیل دی یو ځل بیا د دغه لوبې هغه میدان بیا د پښتنو سیمې ته راوړي د تیرا مسله ګورو چې د خپلو مینو نه خلک باریږي همدارنګه په وزیرستان کې په سوات کې په نورو سیمو کې او پښتانه د خپل ځمکې په ورکولو باندې هیڅ چاته حق نه ورکوي او دا هیرویم نه او حتی خپل ورور سره هم په دې باندې نه جوړیږي چې هغه د مځکه واخلي خو د پښتنو نه که اوس مځکې اخیستل کېږي څه راپېښېدونکي دي پاکستان د کوم برخلیک سره په دې مسله باندې مخ کېدونکی دی په دې مسله باندې را سره داسې یو شخص نن ملمه دی چې هغې 2 لسیزې په دې باندې مختلفو اشخاصو سره سیاسیونو سره قومي مشرانو سره مخورو سره د همدغه قضیې ښکیلو اشخاصو سره مختلفې مرکې کړي دي د هغوی غږونه یې اورېدلي دي هغه یې بیرته نشر کړي دي ښاغلی میرویس ستانکزی را سره ملمه دی میرویس ستانکزی تاسو ته د سیاق سټډیو ته هرکلی وایو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه قدرمن احساس صاحب تاسو نه او د سیاق د خپرونې ټولو قدرمن لیدونکو ته کور ودان چې فرصت مو راکړ سلامت اوسئ ستانکزی صاحب د دې نه راپیلوو ما خو نن ډیره یو اوږده مقدمه په دې خاطر وویله چې دا یو تاریخي بیکګراوند لري دا مسله پښتانه پاکستان خپل ګڼلي تر اوسه پورې دغه قبایلي خلک د قبایلو خلک د ډیورنډ کرښې نه اخوا پاتې پښتانه تر اوسه پورې پاکستان د خپلو وګړو په توګه برخورد کړی ډیره مننه احساس صاحب اصلا د خپل ګڼلو بحث چې موږ کله کوو که په فلسفي لحاظ کوو که په ټولنیز که په سیاسي لحاظ د یو پیوند ته اړتیا لري که نه یا د وینې پیوند وي یا د ګټو پیوند وي یا د ارزښتونو پیوند وي د ملتونه چې جوړیږي اکثره د وین وراخوا بیا نور ارزښتونه سره مشترک وي ګټې سره مشترک وي جغرافیه مشترک وي دلته دا بحثونه هیڅ نشته په دې خو ډېر بحثونه شوي دي چې پښتانه او بلوچستان هلته د پاکستان د واکمنۍ لاندې دي خو د پاکستان جز نه دي بحث دا دی چې تاسو د بنو جرګې یادونه وکړه هغې نه وروسته چې د بابړې پیښه رامنځته شوله تاسو پوهېږئ د پاکستان پوځ داسې نه دی چې لکه نوی جوړ شوی دی یا مطلب د پاکستان له ازادۍ نه وروسته دوی جوړ شوي ترتیب شوي دي دا د انګریزانو د همغه استعمار یو جز ورا جلا سو پس دغه نوم ورته ورکړ که نه حتی تاسو به دا معلومات حتما لرئ چې په 1940 کې او 48 کې ته بیا تر ډیره وخته پورې د پاکستان د پوځ د نږدې 11 مهم جنرالان یا مشران انګریزان وله ځکه دا د انګریزي پوځ نه را جلا سوي وله همغسې پاتې وو قوانین هغه کړنلاره هر څه هغه وله بعض پښتنو سره ځکه پاکستان د یو دولت او ملت پر اساس هغه نیشن بلډینګ چې ورته وایي د هغې پر اساس نه هغه مؤلفي هغه اساسات نه د رامنځته شوی د یو پروژه ور را جلاس وله هلته انګریزان په واکمن وله ورباندې او د انګریزان د دوی په پوځ کې هغه تر ټولو مهم کسانو دا بیا تر ډېره وخته وله تر 1950 پورې د دوام وکړ چې انګریزان هغه نه وروسته بیا ورو ورو د انګریزانو خپل فزیکي حضور پکې کم شو خو د دوی هغه کړنلاره همغه وله بحث پښتنو د خپل ګڼلو که راځو په کوم اساس مثلا باید خپل ګڼلې وای که تاسې د یو جریان یا یو ملک یا یو پوځ چې جوړیږي او د جوړېدو په څومه میاشت یا په څومه ورځ باندې دی راځي په زرګونو هغه بېګناه کسان چې یوازې د یوې نرمې سیاسي مبارزې دپاره په یوه دښته کې راټول شوي دي پر هغې باندې مخامخ ډزې کوي دا کوم خپل ګڼل دي که نه تر هغې وروسته که دغسې راځئ بیا 1948 نه تر 1950 پورې دوی دومره جبر وکړ دومره کسان یې زنداني کړه دومره کسان یې شهیدان کړه د پښتنو چې هلته بیا د حرکت هغه انرژي پاتې نه سوله یو څه خاموشي خوره شوه هغې نه وروسته بیا دغسې په 1960 کلونو کې د ایوب خان په وخت کې هم یو څه جرګې وشولې ولې ډېرې سمبولیکې ولې بحث دا دی چې په دوامداره توګه معدن طبیعي زیرمې هېڅ یې نه دي ورکړي
په هیڅ یو کې پښتون او بلوچ له کاریګر ور اخوا بل څه هم نه لري. نو دلته د خپل ګڼلو بحث شو. دویم بحث د خپل ګڼلو بحث الته سوال لاندې لاړه چې ټول لومړني خدمات یو دولت او یو واکمن مسؤل دی د لپاره چې خپل ولست ورکړي که احیانا خپل بولي له هغه ټولو څخه محروم و. یو له پیل ورته شوی نه. دویم په 2002 کال کې او 2004 کال کې کله چې امریکایان راغله او بیا دوی د امریکایانو سره د خوشخدمتۍ دپاره په وزیرستان باندې او په قبایلو باندې بمبارونه وکړه، عملیات وکړي، هېڅ څوک هلته نه وله، هېڅ کیسه هلته نه وله. په 2007 کې ټي ټي پي جوړ شو. په 2004 کې دوی په وزیرستان کې 113 ښوونځي بمبار کړل، له منځه یې ویوړله، په بمونو باندې والوځول. 113 ښوونځي، 28 خدماتي د روغتیایي خدماتي مرکزونه لوی او کوچني یوازې په یوه سیمه کې دوی پوځي چوڼۍ اډې ترېنه جوړې کړلې، هلته دوی قرارګاوې جوړې کړلې. اوس بحث دا دی چې څوک خپل ګڼې یو سیاسي جریان خو خپل وګڼه. د پښتنو کوم سیاسي جریان حتی ځینو مواردو کې ځینې کلک څه بېلارې شوي هم دي، دوی تطمیع کړي هم دي، ولې هیڅ سیاسي جریان داسې نه دی پاتې شوی د پښتنو چې هغه د دوی ځپلی نه وي، وهلی دې نه وي، ټکولی دې نه وي. نو بحث دا دی چې د خپل ګڼلو دپاره چې کوم اساسات او اصول منل شوي دي هغې کې یو هم دوی نه دی مراعات کړی او حق هم دی. که دا موږ پاکستان یا د پاکستان پوځ ته ورګرځو دا پوښتنه چې تا ولې پښتانه خپل نه دي ګڼلي، دا پوښتنه به ډېره ښه نه وي، ځکه چې د هغوی حق دی، پښتانه خپل نه دي، نه د هېواد جز دي، نه د ملت جز دي، نه د دوی دي، نه د دوی ول، نه د دوی شتون په قانوني ډول منلی. د هغه د بنو له جرګې نه راونیسه بیا تر دې وروستۍ د خیبر تر جرګې پورې. نو پښتانه خو د اصولو او قواعد دپاره دغه جرګه د منبع یا سورس یا ریښې په ډول کاروي. تر دغه وروستۍ خبرې چې د خیبر په جرګه کې وشوله همدا وله چې ډیورنډ نه منو، موږ د پاکستان جز نه یو. نور تاسې کوم دا سند غواړئ یا پاکستان کوم دا سند غواړي چې ورته وښودل شي چې پښتانه په هیڅ صورت د دوی دغه استعمار او د ښکېلاک نه مني. او دا بحث دی ځینې کسانو ته دوی تطمیع کړي، ځینې پښتانه یا په ټیک ټاک کې یا په نور هغه کې هغه ځینې ډېر ګوت په شمېر کسانو ته والا راشئ چې موږ حقوقي بحث کوو، والا راشئ موږ پر ډیورنډ باندې دا بحث کوو. اول خو دا دی چې په ډیورنډ باندې که احیانا حقوقي بحث هم کېږي، حد اقل زه د یو کوچني او ډېر ادنا سړي په حیث باندې زه حاضر یم او چلنج دی هر چاته چې په ډیورنډ موږ کافي حقوقي بحث وکړو. خبره دا ده چې زه ولې باید راشم یو پښتون سره حقوقي بحث وکړم، زه ولې باید راشم یو پنجابي سره حقوقي بحث وکړم. د ادعا د ملکیت چې کېږي کله دعوا چې کوو ستا پر یو ځمکې باندې دعوا د سړي جعلي حواله جوړه کړې ده، شاید هم حکومت منلی ول، تل دغه دعوا نه دغه داعیې نه تېرېږي. ملي داعیه پر حقوقي اساسات نه وي ولاړه، ملي داعیه د ملت پر هغه حقوق ولاړې وي چې هغه کېدی شي په نړیوالو حقوق کې ډېر کله حتی د منلو ځای ونه لري. ولې بحث دا نه دی چې باوجود د چې زه وایم چې ډیورنډ موږ په هغه هم ثابتولی شو، خو که کومه ورځ خبره د محکمې شو، اوس ما ملي داعیه ده نه مني. اوس تاسو وګورئ په پښتونخوا کې چې څومره سرمایه‌ګذاري، څومره ظلم، څومره تطمیع، څومره اختناق چې پاکستان پوځ کړی دی، یعنې په نړۍ په هېڅ ګوټ کې به هېڅ دولت پر خپلو خلکو نه وي کړی. په دې نړۍ کې څومره مثالونه ورکوئ، تاسې د آمار ارقام راواخلئ، اسرائیلو په فلسطینو نه وي کړی، هغه چې لاسره جلا دي، هغه چې خپل ملک خو دی هغه څه خو بیخي نه دي کړي، هېڅ چا هم نه دي کړي، په هېڅ نړۍ کې نه دي شوي. ولې بیا هم په پښتونخوا کې دا ذهنیت تغییر نه شو. اوس افغانستان خو نه له اقتصادي لحاظه نه له سیاسي لحاظه په دې تېرو 15 لسیزو کې دومره ډېر پیاوړی نه و چې د پاکستان د ادعاو په تناسب چې ځان څومره پیاوړی بولي، اټومي قدرت دی، پیسې لري، زور لري، ځواک لري، استخبارات لري، وهل کوي، ټکول کوي، تطمیع کوي، د هغې په تناسب ولې دغه داعیه په پښتونخوا کې مړه نه شوله؟ ولې دوی خو پیسې هم مصرف کړلې، دوی خلک وام خیستله، دوی خلک وم وژله، دوی خلکو زنداني هم کړله. معنا دا ده چې دا یوه فطري داعیه ده، دا یو ملي داعیه ده، دا په رګ رګ دا په وینو کې ځای شوې ده، دا نه په حقوقو کې ځای لري، نه په اخلاقو کې ځای لري، نه په اجتماعي مباحثو اصولو کې ځای لري. د دوی دین نو دوی باید خپل ونه ګڼي. د پښتنو سیاستونه دغه د پښتنو په تاریخ کې د بنو د جرګې نه چې را شروع دي چې هغه لومړنی عکس العمل و. تر اوسه پورې دغه سیاستونه څه را روان دي؟ ولې پښتانه دغه داعیه له چې تاسو تشریح کړله دوی د خپلې داعیې ته نه رسیږي او دوی نشي کولی چې ځان د پاکستان د دغه سیاسي لومې نه وکاږي چې په کومې کې د دوی دغه قومي مخور وژل شوي دي، په دې کې د دوی سیاسیون، په دې کې د دوی متمدنه خلک، په دې کې هغه پښتانه چې هغه واقعا متمدن وو، هغه سیاستوال وو، هغه فعالان وو، هغوی روښان فکره وو، هغوی د خپل قوم د خپل ولس دپاره زده کړې غوښتي، هغوی د نړۍ سره یو رنګ کېدل غوښتل، هغوی تمدن غوښته په دې سیمه کې او د تمدن د تاریخي تمدنونو خاوندان وو. دوی ولې ونه توانېده؟ آیا همدغه چې د دوی سره په خپلو کې جوړ رانغله د بنو د جرګې تسلسل ولې د دې په ځای باندې چې وړاندې لاړ شي، کامیاب شي، مخ ته ولاړ شي، لا د ورځې نه بلې ته دوی په همغه لومه کې پاتې شول؟
که لکه ستاسو لومړۍ پوښتنه کې چې و، که دلته یو طبیعي احساس او پیوند او اصالتا د خپل ګڼلو بحث نه وی او دوی ځانونه افغانان نه بللی او د پاکستان څخه یو جدا برخه ځان نه ګڼلی، د پاکستان د هغه استبداد، ظلمونو، وژلو، ټکولو په سر، یعنی که ثبات یو ملک لاړ شي، یو دولت لاړ شي، یو پوځ لاړ شي او یو لرې جغرافیه وټکوي، وهي وځپي دومره چې پاکستان که تطمیع کړي، ځینې کسان پکې واخلي، ځینې ګوندونه وځپي، زندانیان یې کړي، خلک وژني. تاسو فکر وکړئ یو چېرته چې اصلا لا جګړه نه وله 50,000 پښتانه وژل شوي وه، که نور د جګړې سره یې اعمار راواخله دا لکونو ته رسېږي، نو دا به ډېره پخوا پردی شوې وله. یعنی د بنو د جرګې نه رادې خواته چې بابړې که څه وشول، بیا د هغې نه 1948 نه تر 1950 پورې چې کوم څه وشوله، که دا پښتون افغان نه وی، که دا پښتونخوا د افغانستان جز نه وی، که دا پښتانه د پاکستان جز وی، نو په هغه صورت کې به دا ډېره پخوا دا قصه حل شوې وله. په 1950 نه وروسته بیا به چا دا جرأت نه و کړی چې کومه دایه راپورته کړي، چا دا جرأت نه و کړی چې کومه خبر راپورته کړي. بعض پښتنو دی، یعنی زه ډېر هغه ځکه نه ملامتوم چې هغوی د هغومره فشار لاندې چې ظاهرا د دوی د پوځیانو په ادعا باندې د نړۍ نمبر 1 پوځ دی او اټومي قدرت دی او ظلم استبداد چې کوم د پاکستان استخباراتي ادارې او پوځي ادارې کوي، دا په نړۍ کې بیلګه نه لري. دوی په بنګال کې کوم وحشت وکړ، نسل وژنه یې وکړه د بنګالیانو پر وړاندې، د هغوی پر میرمنې جنسي تیري وکړه. د جنسي تیریو د ارقامو له مخې د نړۍ په کچه باندې د نړیوال جنګ په شمول کې موږ ارقام راواخلو، دغسې وحشتناک د جنسي تیریو څپه، ظالمانه څپه چې د بنګالیانو پر وړاندې پاکستانیانو کړي، دا په تاریخ د نړۍ کې نه ده شوی. دا به تاسو حیرانونکي ول، تاسو ارقام راواخلئ، خپله دوی د ارقام راواخلي، دا په نړۍ کې نه ده شوی. نو دوی دغسې ډېر یو ظالمانه او جابرانه انداز لري. دوی ولې دې سربیره هم په پښتنو باندې، پښتنو ځکه وسایل په لاس کې نه درلودله، د انګریز د وخت نه پر دوی باندې جبر حاکم شو، دوی ته فرصت ور نه کړل شو، خو د رادیت فرصت ورنکړل شو، دا وټکول شو، ووهل شوله. زه وایم چې دا اوس هم چې دغه دایه ژوندی د ورځ تر بلې پیاوړې کېږي، دا د همغه فطري اثراتو خبره ده چې نه ورکېږي، دا په وهلو ټکول نه ورکېږي. نو دلته سیاستونو ناکامي ډېره مطرح نه وله. یو څه پښتنو ناکامي وله، مثلا د خیبر جرګې نه وروسته پښتانه په یو غږ ونه درېدله، شاید یا د ډار له وجې، یا د تطمیع له وجې، یا د بل هر فشار له وجې چې و، که پښتانه هغسې چې په جرګه کې قسمونه وکړه، پرېکړې وکړلې ودرېدلې وی، نو ډېرې ستونزې به حل شوې وې. دغسې په مختلف مقطعو کې پښتانه هغسې چې یووالې ښایېده ورسره، لکه باچا خان چې ورنه تمه درلودله، لکه اوس چې منظور ترېنه تمه درلودله، هغسې که درېدلې وی، شاید ډېره غټه ستونزه حل شوې وی. دا یو عیب و. ولې د دې عیب عوامل هم عیب خپله معلول و. عوامل دا و چې د پاکستان پوځ خپل روسي فشار نه استفاده کوي. ځکه ګورئ، د پښتونخوا او د بلوچستان بحث کوو، طبیعي زیرمې دغلته دي، قانونه دغلته دي، ستراتیژیک عمق لپاره هغه بفر زون خو دوی نه ورته وایي، خو لکه دوی هغه کوشش کوي چې دغسې استفاده ترېنه وکړي، ځکه که پښتانه وژل کېږي، ټکول کېږي، هر څه کېږي، ولې دا به د دوی د ستراتیژیک عمق لپاره چې به په افغانستان کې غواړي، د هغې لپاره یو دهلیز واوسي، یو کوریډور به واوسي. نو په دې اساس باندې سیاستونو کې اشتباه نه وله، یوازې بحث د یووالي و چې ډېر نه دی شوی، ولې بحث د فشار و. اوس یو څه خوشبینۍ پیدا شوي، په هغه حتمن غږېږو. ستانکزی صاحب، یعنی سیاست په 2 لسیزو کې د پښتنو په وړاندې همغه د جبر سیاست دی، یا په زوره باندې د خپلو پالیسیو په چوکاټ کې د ملتونو ساتل دي؟ تاسې که هغه ځینې ډېر ګوتو په شمېر پښتنو نه چې د پاکستان پوځ یا ویرولي، یا یې بلاک میل کړي دي، او یا یې سیاسي رشوت یا مادي رشوت د تذکر پښتو حقوق، نو بیا درته سمبولیک څو کسان نومونه واخلئ چې دا حکومت کې دي، یا درته چې وایي راشي پېښور کې یو وړوکی ښارګوټی ته پکې ګوره ښوونځی شته، پوهنتون شته، خلک ځي ښوونځي ته، پاک دي، دا دي، هغه دي. اوس سړی دغه ټول اعمار او جغرافیه تاسې راواخلئ، یو چاته چې روغتون نه وي، د یو چا روغتون دی چې پوځي اډه جوړه کړې وي، یو چاته چې ښوونځی نه وي، د هغه ښوونځي دې ورته بمبارد کړي وي، یو چاته چې مدرسه نه وي، د هغه مدرسه دې ورته بمبارد کړي وي، یو چاته چې سړک نه وي. تاسو پوهېږئ د پښتونخوا پر سړکونو باندې دغه د حقوقو بحث چې کوو که نه، لکه چې هغه اولي حقوق کې دغه ترانسپورټ تګ راتګ، له دې څخه محروم و، سړک جوړ و، پوځ بند کړی و، پوځ پېته بل څوک پې نه شو تللی. یو مقطع په څو ځلې دا شوی دی په عملیاتو کې د پاکستان د پوځ د 2002 کال راهیسې نه څو ځل دا شوی دی چې پر امبولانسونو بندیز لګېدلی ده. یو برخه د ولس ته، یو قام ته روغتیایي خدمات نه ورکې، د پوهنې خدمات نه ورکې، سړک نه ورکې، ترانزیت نه ورکې، سوداګري نه ورکې، په سیاست کې برخه نه ورکې، د خپل ارادې برخه نه ورکې.
یو نوی مثال به تاسو وایم د پاکستان د پوز هغه مطبوعاتي ادرس هغه د مرکزی پنجاب حکومت دی یا مرکزی حکومت دی په اصطلاح هغه نو اصلا پوز دی هغوی د سهیل افریدي د نیولو حکم ورکړی تاسو به حتما اورېدلي یعنی سهیل تازه خبره ده چې دغه د یو ورځ دوه خبره ده چې سهیل افریدي باید ونیول شي د پښتونخوا وزیر اعلی چې دی چې ستا وزیر اعلی محفوظ نه دی چې هلته د هغې په سیستم باندې پر ټاکنو راغلی دی د یو ګوند استازی دی هلته په خپل پښتونخوا کې یو حده پورې نفوذ لري په هغه د دوی په اصطلاح هغه د مشروع مراحلو نه راتېر شوی دی هلته واکمن شوی دی د هغه په هکله وایي دا ورته ونیسئ منظور او مثلا نور ادرسونه بیا وسلوال ادرسونه ټي ټي پی یا بلوچستان او آزادي غوښتونکي دا خو بیخي محکوم دي وزیر اعلی چې د پاکستان د یو ایالت د غوی د استعمار لاندې یو ایالت مشري کوي په قانوني بڼه کوي د هغوی د قانون پر اساس باندې د هغه د محکومولو د نیولو د بې عزته کولو حکم ورکوي امر ورکوي نو څنګه کېدلی شي چې لا هم دا تمه وکړو چې پښتنو ته حقوق ورکړي دي یو پښتون دی راشي که احیانا هغه د پاکستان د پوځ استازیتوب کوي که نه اصلا خو موږ باید بحث د پنجابي سره وکړو را دي شي ووایي چې ماته دغه حقوق راکړي دي دغه حقوق یا سیاسي حقوق یا اجتماعي حقوق لا یا لومړني حقوق یا د ژوند دغه ابتدایي حقوق یو له حقوق دی په مجموعي شکل وایي چې دا ماته راکړی دی د ماته په سیاست کې سام را کړی دی د پاکستان د پوز د امر پر اساس باندې 80% پنجابیان دي 14% په یوازې پښتانه دي په 14% کې پښتانه تر ټولو بیواکه دي چې ډیرو هغوی دندې پریښي دي وروستي امر دا دي البته زه نه پوهېږم چې دا به څومره کاروي ولې ما چې خبرې کړې هلته له خلکو سره یوازې په تېرو شپږو میاشتو کې 318 کسانو پوز کې پښتنو دندې پریښي دي تللي دي یا امارات ته غریبۍ ته یا سعودي ته غریبۍ ته تللي یا یې پریښي دي او راغلي حتی اروپا پورې را رسېدلي دي دوی دندې پریښي دي هغوی پوه شوي دي هغوی احساس کړی دی چې دغه پوز ما نه دی زه یوازې لکه دی چې په کرایه شوی زه د کرایهدار بیا کرایهدار شوی یم نو خبره دا ده چې پاکستان پوز دومره دغه ظلم نه دی دا استبداد دا سړی چې دیکتاتور شي دی کې بیا د عقل او دغه سیاسي تدبیر اتومات یو څه د سوال لاندې لاړ شي یو څه کمزوری شي نه کنه کله چې موږ غوسه کیږو هغه په شرعي نصوصو کې هم دغه په حقوقي کې هم دغه وایي چې غوسې کې ځینې پرېکړې بیا هغه خپل ملاحظات لري کنه په هغې باندې بیا ډېره سړی نشي کولی چې تصمیم ونیسي چې دا شی به ویلو که ډېر انتهایي غوسه کړي ځکه غوسه سړی جنون ته رسوي بیا ظلم هم چې دی سړی جنون ته رسوي دا وحشت استبداد او دغه دیکتاتورشپ چې دی دا سړی جنون ته رسي دوی دومره جنون ته رسېدلي چې سړی ښه اوس استعمار خو دې کړی داخله خو دې رانیولي دي اوس خو د عقل هغه ظاهرا خو یې ونازوه چې ستا شي دوی هغه هم نه دي کړي یعنی یو خو فطرتا د دوی نه دي یو دوی داسې یو څه نه دي کړي ستانکزی صاحب همدا ستاسې د خبرو په دوام باندې دلته یو مهم مسله ده اوس تازه د 2009 کال نه راوروسته د ټي ټي پی وسلوال فعالیت دی چې د دې نه وړاندې هم یو نیم هغه فعالانو هغه سیاسیونو چې هغوی نور په تنګ شوي دي دغسې اقدام کړی که نه غفار خان هم لسیزې بندي شو د هغې نه نور او بیا تر اوسه پورې د علي وزیر پورې یعنی مدني فعالیت هم تر هغه لاندې دی تر پوښتنې لاندې دی پاکستان ته که پښتون یو مدني فعالیت کوي که سیاسي فعالیت د یو ګوند په توګه کوي هم تر پوښتنې لاندې دی که مظاهره کوي هم تر پوښتنې لاندې ده که جرګه کوي هم تر پوښتنې لاندې ده او یعنی څومره چې دغه بګراونډ ته ګورو کومه لاره پښتنو ته نوره پاتې ده پاکستان خو وایي چې دوی ته ازادي هم شته ده دوی ته د پاکستان د یو وګړي په توګه هر حق شته خو موږ چې څه ګورو د یو سیاسي ګوند په توګه باندې ازادي نه لري هغې په هغه وخت کې بغاوت کوي که ټوپک راغستی هم وایي چې بغاوت کوي که مظاهره کوي هم بغاوت کوي او ډزې پې کېږي په جرګه کې هم خلک ووژل شول په مظاهرو کې هم خلک ووژل شول په د عدم تشدد په فعالیتونو کې هم خلک ووژل شول بندي شول کومه لاره پاتې ده دې خلکو ته چې د یو قوم په توګه باندې د یو متمدن قوم په توګه باندې چې هغه نړۍ ته ثابت دی هغسې ژوند وکړي که نه دلته په خپل په داخل د پاکستان کې داسې یو جګړه پاکستان روانه غواړي چې په هغې باندې همیشه د پاکستان هغه پوځي رژیم یا د پاکستان هغه پوځي نظام په هغې باندې هغه خپل امتیازات د تل دپاره واخلي او یا په هغې باندې لوبې وکړي په هغې باندې پروژې وکړي هغې باندې د سیمې هیوادونه وګواښي په هغې باندې نړۍ ته هغه ګواښ په توګه ثابت کړي
کوم اړخ دی پښتنو ته نه د سیاست اجازه شته نه د فعالیت اجازه شته او هم داتې غوښتل کېږي چې بغاوت مه کوه ته مظاهره مه کوه جرګه مه کوه حقوق مه غواړه څه ورته پاتې دي کومه لاره ورته پاتې ده د یو قوم په توګه په نړۍ کې دغسې مثالونه یعنی تاریخ کې چې ګورو کم دي او نشته د تاسو خو لا ویلې چې جرګه یا مخالفت یا سیاسي مخالفت یا سیاسي مبارزه یا دا یا هغه یو هغه خو لا ډېره لرې کیسه ده هغه خو محکوم دي یو پښتون چې د متاسفانه د پاکستان د بیرغ لاندې د پاکستان بیرغ شاته ایښی د علي جناح عکس هلته بره بند کړی حکومت کوي د دوی د نافذه قوانینو پر اساس باندې حکومت کوي هغه پښتون لا محکوم دی یعنی د اوس پښتونخوا حکومت محکوم دی نو دا خو لا لرې خبره ده چې یو مدني اعتراض یو سیاسي اعتراض او یا بالاخره د دوی د جبر د لاسه که چا وسلې ته لاس کړی هغه خو محکوم دي اوس خبره دا ده چې د بابړې پیښه کې خو نه افغانستان و نه هندوستان و نه مداخله ولا نه قصه ولا نه بل و پښتانه راغله خپل سیاسي حق یې غوښته هلته دې څه ورسره وکړه تر هغه راوروسته خو دغه د عدم تشدد شعار و چا خو نه ویلي چې زه تا سره جګړه کوم څه دې ورسره وکړله په کلونو زندانونه په کلونو وژل ټکول وهل یعنی کومه داسې مرحله او مقطع ولا چې تا پښتانه غلي پرېښي دي بحث دا دی ګوره په د پوځي یا په عموم کې دغه حلقات چې ګټې غواړي دا یو سرکل دی وایي ناامني جګړه کنټرول اقتصاد ناامني طبیعي نه را پیدا کیږي د یو چا ناامني دغه کانفلیکټ یا بحران یا کړکۍ چې موږ ورته وایو دا په کله چې تاسې نړیوال امنیت ولې دی وایي دوه هغه لري عامله لري که نه هغه اساسي عامل یا ګریډ دی یا ګریونس دی که نه یعنی یا دا ده چې ته حق غوښتنه کوي یا دا ده چې ته حرص طلبه حرص لري سیاسي حرص لري زیات هر څه غواړې چې هر ځای تر خپل استعمار او ښکېلاک راندې راولې یا دا دی چې مجبوره شوی وال شوی ټکر شوی ته خپل حق غواړې او عین وخت کې پر پښتون پر بلوچ باندې د حالت دومره تنګ کړ چې هغه جګړې ته عوامل ورته پیدا کړي او جګړې ته عوامل پیدا شو خو د جګړه شو ناامني کې جګړه شو جګړې د پاسه دوی چې نو راغلي هلته راغله کنټرول ترلاسه کې د اقتصاد خو مافیایي اقتصاد د دوی خو د پوځ چې دی دا یو اقتصادي امپراتوري د مافیا او اقتصادي امپراتوري ده دا خو تر پوځ او تر سیاست هم زیات بیا په اقتصاد باندې دوی ډېر زیات تمرکز لري نو خبره دا ده چې هلته هیڅ پښتون په هیڅ حالت کې محفوظ نه دی کنه دا اوس چې کوم پښتانه راځي د دوی په دفاع باندې رادانګي دوی وایي چې ښه وروره دغه پښتون څه باید وکړي چې پاکستان پوځ په آرامه پرېږدي پښتون په 1948 1950 دغه راونیسه تر دغه 2002 پورې څه شی کړي پښتون چې تا وژه چې تا ټاکوه څومره پښتانه وژل شي څومره پښتانه لا درکه شي په 2002 کې خو ټي ډي پي نه وه تر 2002 پورې چې تا کوم عملیات کوم بمبارونه هلته وکړل خصوصا په وزیرستان کې ته دا امر راواخله څومره خلک دي وژل څومره ښوونځي دي بمبار کړل څومره روغتونونه دي بمبار کړل څومره سړکونه دي بند کړل څومره پښتانه د له هر څه نه محروم کړل ګورئ د ضرب عزم نه وروسته دویم ستر ظلم چې بیا پاکستان په خپل عملیاتو کې په دغه سیمه کې کړی په وزیرستان په قبایل باندې هغه د 2002 نه 2004 نه تر 2000 پورې هلته ټي ټي پي نه وه هلته ټي ټي پي اصلا نه وه اصلا هیڅ پښتون په لاس وسله په دې نوم نه درلودله چې پاکستان له پوځ سره پاکستانیان سره جګړه وکړي پاکستان پوځ هلته ونله نو خبره دا ده چې یو سوال عمومي مطرح کیږي چې آیا پښتون د پاکستان د بیرغ او د علي جناح تر عکس لاندې د دوی د قوانینو په تامین سره حکومت وکړي نو آیا پاکستان او د پاکستان پوځ به آرامه پرېږدي نه ګنداپور دی څه دی هغه حالت ته ورسو د اوس سهیل افریدي صرف یوه خبره کړې ده ویلي چې دا پوځ پښتانه وژني بې ګناه یې وژني په سپیو داړي د هغې څه حال کړی اوس حکم ورکړی چې دا باید ونیول سي بې عزته به یې کړي وبه یې نیسي هر څه به وکړي دا اوس دوی په تیرا کې هغه ځای کې عملیات کوي چې هلته د همدغه د پاکستان د ایالتي حکومت چې کوم پښتونخوا کې دی د دوی ډېری مشران د همغه سیمو پورې اړه لري هلته عملیات کې دوی ورته وایي چې مې کوه هغه یې کوي په زور باندې کوي نو اوس دغه کوم پښتانه چې غواړي د پاکستان د پوځ او د پنجابي استازیتوب د ما او تا سره په ډیالوګ کې وکړي دوی نه باید دا سوال مطرح شي چې سړی زه دا زموږ د حیا وخواته پرېږده دا ډېره لویه قصه ده دا د تاسو تر سویې اوچته ده زه بحث دا کوم چې دا پښتون په کوم حالت کې په سکون او په آرام کې دی په دغه کې سړی په دې ځای کې نه دی په سکون او په آرام کې دا د پښتونخوا ایالتي حکومت چې دوی حکومت دی نه دی په آرام کې نو خبره دا ده چې دوی که د پاکستان د پوځ جګړه
د یو امن د تامین دپاره دی یا لکه ما چېرته مخکې ویلې د کانفلیکټ یا دغه د کړکېچ د عواملو پر اساس باندې د دوه سره عمل چې لري که دا د یو څه د تامین دپاره وای د حق دپاره وای د یو حالت د رامنځته کېدو دپاره وای نو بیا وایي هغه نتیجې ته رسېږي ولې هغه څه چې د ګریډ یا هغه د حرص پر اساس وي هغه هېڅکله نتیجې ته نه رسېږي یعنې بحث دا نه دی چې اوس پاکستان پر اغېزې باندې ولکه غواړي پاکستان که هلته ولکه وغواړي بلوچستان به هم دغسې ټکوي سیندیان تاسو اوس وګورئ د اوس په لندن کې ما ځینې سیندیان وکتل چې دوی حرکت شروع کړی دی هوبهو دغسې حرکت چې د بلوچستان او د پښتنو دی وایي چې وروره موږ د پنجابي د استعمار لاندې او د پنجابي د پوځ د استعمار لاندې موږ نه غواړو موږ خپل حقوق غواړو زموږ منابع دوی په کنټرول کې د هر څه دوی استعمار کړي دي نو خبره دا ده چې داسې یو څه چې د حرص پر اساس وي داسې یو ظلم چې د حرص پر اساس وي داسې یو استبداد داسې یو پالیسي داسې یو پوځي پالیسي چې د حرص پر اساس وي هغه د هغې مړول یا د هغې اقناع ناممکنه ده ستانکزی صاحب دغه ټول مسایل چې تاسو یاد کړه یو په یوه باندې او دغلته څه شوي دي او څه روان دي او بیا به څه لوبه جوړیږي یا پاکستان څه غواړي چې وکړي په دغه تاریخي ډول باندې چې څنګه دا د پښتنو سره څه شوي وو او تاسې وویل او تاسې تشریح کړه کوم اهداف وو چې په دغه لړ کې تعقیب شوي پاکستان د کومو اهدافو دپاره دا کار کړی آیا د پاکستان د پاتې کېدو دپاره هم د دې ضرورت ورته د نور کوم اهداف وو سیاسي اهداف ورکې څه وو یو څه اقتصادي تاسې وویل اوس کوم اهداف دي چې د هغې دپاره پاکستان په تکراري ډول باندې همدغه یو سیاست د پښتنو په وړاندې مخ ته وړی دی بیا هم وړي او دغه اوس هم د لوبه روانه ده کوم اهداف دي کوم اهداف تعقیبیږي د پښتنو نه څه غوښتل کیږي د هغې اهدافو دپاره مصنوي جوړ شوي حکومتونه د بقا مختلفو دلایل ته ضرورت لري پرون ما یو څه په درس کې ولوستل او ډېر په زړه پورې موږ د جګړې پر ځینې هېوادونه یا ځینې ادرسونه یا ځینې دغسې پوځونه وایي جګړه خلقوي جګړه پیدا کوي بیا موږ جالبه دا ده چې ما لکه د جګړې تاوانونه خو ټول پوهېږي د جګړې ګټې مو ولوستلې د جګړې ګټې د هغوی د نفوذ وسیله ګرځي د هغوی د استقرار وسیله ګرځي د هغوی د کنټرول وسیله ګرځي د هغوی د پروژو وسیله ګرځي د هغوی نړۍ سره تعامل وسیله ګرځي ګورئ دا جګړه چې دا یا بېثباتي چې د بېثباتو سیمو کې دی یو پاړسوب دی دا پاړسوب چې دی که دلته د په لاس کې فشار ورکړ د لاس دې برخې ته راځي که دلته د فشار ورکړ دې برخې دا ورکېږي نه دوی همیشه غوښتي دي چې ځان سره نږدې یوه بېثباتي ولري او بېثباتي دې لامل شي چې دوی نړۍ سره په تعامل کې او د خپل ځان د بقا لپاره ډېر زیات فرمولونه بیا ولري دوی غوښتله چې دلته یوه جګړه او بېثباتي اوسي جګړه خو پنجاب کې باید نه وي پنجاب خو دوی اصل دی جګړه په سند کې هم داسې ډېره ممکن ده جګړه باید چیرته وي په بلوچستانو کې په پښتنو کې باید وي نو دوی دلته راوړه سره دلته دا جګړه په مختلفو پلمو باندې په دغه سیمو کې ناامني داسې نه دی زه دا ادعا نه کوم چې ګواکې یا ټي ټي پي یا بل ادرس دوی جوړ کړی نه دوی ظلم وکړی او څه یې را جوړ کړله دوی قصداً ظلم کړه زه دا پوښتنه کوم چې په 2002 کې څه کیسه وه چې تا خلک بمباردوله په 2004 کې څه کیسه وه ستاسې نظر دا دی چې یو پروژې بله زېږولې بله زېږولې دوی ته بالکل دوی غوښتي چې ناامنه سیمه ولري بیا د ناامنې سیمې نه هغه بحث چې موږ د ستراتیژیک عمق په افغانستان کې ستراتیژیک عمق دې ته وایي چې کله چې ته یو بل قدرت سره په جګړه کې لکه دوی اوس هندوستان سره دي په مخالفتو په جګړه کې ته به شاته داسې یو ځای لري چې هغه باید داسې نه چې مطلب ته هلته حضور ولري هغه باید کنډواله یې بې ثباته یې بې نظامه یې بې ښه یې بې بده یې هغې ته هلته بیا ستا ستراتیژیک عمق یې تل هغه جنجال نه بیا بېغمه یې ته هلته کولی شي هر څه اعمال کړي دوی افغانستان کې ستراتیژیک عمق غواړي ستراتیژیک عمق ته مخکې نه بیا یو دهلیز پکار دی یو دهلیز دی چې که احیانا دا ستراتیژیک عمق نه اعمال کېږي ته باید دغه دهلیز نه کار واخلي دوی دغه دهلیز پښتونخوا ټاکلی ده دوی دغه دهلیز بلوچستان ټاکلی دی دغه دهلیز دوی کاروي دې لپاره ستراتیژیک عمق په افغانستان کې اعمال شي دوی دغه جغرافیه کاروي دې لپاره چې امریکا نه پې ډالر واخلي امریکا نه پې پیسې واخلي امریکا نه پې خپل د ترهګرۍ جګړې تر عنوان لاندې امکانات واخلي همدارنګه دوی په پنجاب کې پنجابیان خپل خلک هم په دې ویرولي دي خپل د پوځ محبوبیت یې اوچت کړی دی د اوس د پنجاب خپله پنجابي سیاستوال هم له پوځ نه راضي نه دي یعنې تاسو دې ته وګورئ تاسې که پنجابي سیاستوال وغږوئ پنجابي سیاستوال وایي یو څه وخت مخکې یو حرکت جوړ شو نیشنل ډیموکراتیک موومنټ نو که چې وه ان ډي ام وه که ان ټي ام وه داسې چې وه نیشنل ډیموکراتیک موومنټ ان ډي ام وه لکه چې نو دوی ویلې چې موږ باید د پوځ نه د واک راواخلو دغه سیاسي شي باید پوځ باید خپل کار وکړي یعنې هلته هم ناراضي خو دوی چې ورته وایي دوی ورته وایي چې ګوره پښتونخوا ناامنه ده ګوره بلوچستان ناامنه دي ګوره هلته وحشت دی هلته ترهګري ده هغه راځي تا ته هغه بالاخره تا ته را رسېږي ستا لمنې ته را رسېږي زه پوځ یم دوی د پوځ محبوبیت د پوځ نفوذ د پوځ واک مجبوره دي سیاسون د خپل ولس فشار لاندې دي چې هر څه باید پوځ ته پرېږدي نو خبره دا ده چې پوځ جګړه غواړي
جګړه پروژه ده، جګړه اقتصاد ده، جګړه د ستراتیژیکو تامین وسیله ده، او دا جګړه باید چیرته وي؟ دا جګړه خو نه پنجاب کې دی چې نه بل چېرته، دا جګړه باید په همدغه پښتونخوا کې وي، دا جګړه باید په همدغه بلوچستان کې وي، دغلته وي. ستانکزی صاحب تاسې د دغه اهدافو تشریح وکړله چې پاکستان ولې په دغه لسیزو کې دغه سیمه کې دغه حالت ساتلی دی، د دې پښتنو په وړاندې دغه سیاستونه غوره کړي دي. خو دلته پکې زه یو نقطې ته راځم. د وژنو په لار کې دلته ما ځان سره څو نومونه لیکلي دي. د اوس موضوع چې د هغې نه وروسته په پاکستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شوي دي، نقیب الله مسعود، ارمان لونی، عثمان لالا، عارف وزیر، نور اسلام داوړ، مصور داوړ، وقار احمد داوړ، همت دورانې، اسد الله شاه، سنید احمد داوړ، ګیلمن، د خړ قمر 11 کسه په یو ورځ باندې، همدارنګه د پښتنو په جرګه کې د ګیلمن، د مولانا خانزیب وژل. د دغه وژنو په وړاندې هیڅ یو مسؤلانه برخورد نه کیږي. دغه خلک داسې وژل کیږي لکه د یو دوه هیوادونو په جګړه کې چې خلک وژل کیږي او د هغې قضیه بیرته څوک نه څیړي. دغه برخورد له په کوم نظر ګورئ؟ څه ډول دا برخورد روان دی؟ او په دغه حالاتو کې بیا د قومونو نه، د خلکو نه چې کومه تمه کیږي، یا پاکستان چې کومه تمه کوي، کومه تمه چې ښیي، یا د دې خلکو نه چې کومه غوښتنه کوي، دغه دواړه پلې د دې تلې څه ډول دي؟ یو د بل سره برابر دي؟ هغه توازن شته؟ دغه کوم نمونه چې تاسو واخلئ ممکن دا یو څو بیلګې اوسي، دغسې په سلګونو په زرګونو بیلګې لرو، او دا یوازې د هغه سیاسي او یا قومي مخکښو کسانو نومونه دي. که داسې عام پښتنو سره ونیسو نو دا په لسګونو زره ته رسیږي، یوازې په دې تېرو څو کلونو کې که نه، چې یا تریتم کړي یا یې له منځه وړي یا شهیدان کړي دي. دغه کسان هم چې دوی کړي، ګورې دلته خو بل طرف د دعوا نشته. دا کوم نومونه چې تاسو واخیستل، اوس عثمان لالا خو که دوی ادعا کوي د نام نه وي، عثمان لالا خو نه بلوڅ غوښتونکو سره مشکل درلوده، نه یې کوم ورځ ټي ټي پي ګواښلی و، کوم مشکل ورسره درلوده، نه یې د کوم بل ملک سره مشکل درلوده، نه ستونزه درلودله، یا دغسې ګیلامن شهید، یا دغسې نور دا څومره نومونه چې تاسو واخیستله. خو دې خو یو طرف دعوا درلوده، یو طرف سره جنجال و، یو طرف محکومه هم همغه خلکو زنداني کړي ول، همغه خلکو وژلي ول، همغه خلکو ټکولي ول، همغه خلکو شهیدان کړله. اوس طرف دعوا نه موږ دا تمه نشو کولی چې دوی دې باید د دغه مسلې څېړنه وکړي، ځکه موږ ته خو معلوم دی، موږ ته نه بلکې دوی کورنۍ ته معلوم دی، بلکې د پښتنو هغه ادرسونو ته معلوم دی چې هلته دي چې دا د پاکستان پوځ وژلي دي. اوس دا خبره به ګوره ډېره سنګینه خبرې ممکن د حقوقي لحاظه چې وایي چې فلاني وژل دي ول، دا ښکاره دی. اوس بل طرف ته دعوا نه لري، لاړ شي دوی له کورنۍ پوښتنه وکړي، له دوی د مدافع وکیلانو پوښتنه وکړي، د دوی له دا جرم کې خو چې کله تاسو یو څه څېړئ، هغه عوامل بیا یو شالید ته ګورئ چې ښه دې سړي چا سره مشکل و، څه مشکل یې ورسره ښه، دا ابتدایي جنایي جرمونه درته ښیم. نو دلته په دې کې هم که تاسو وڅېړئ، نو دوی خو بل چا سره مشکل نه وه، خو مشکل یې دغه طرف سره وه، او دغه طرف شهیدان کړله. که دا هم نه منئ د ثبوت پایز باندې، دا اوس ورشئ په پښتونخوا کې ټول هغه کسانو ته رسما یا هم د میسج له لارې، یا د پیغام له لارې، یا د یو چا په لاس باندې، یا د لیک له لارې نه ګواښل سوي دي چې په افغانستان باندې د پاکستان د بمباریو او د ملکي وګړو د شهادت غندنه کړې ده. هغه خو پرېږدی چې کومه خوا یې نیولې دوی کړې چې دا غندنه یې کړې دي، ټولو ته ګواښونه ورکول سوي دي. اوس خو سبا هغه سړی خدای ناخواسته که هغه شهیدېږي، خو بیا به وایو چې دا څوک دی، ولې دوسیه نه راڅېړل کوي، خو دغه طرف دی که نه. ګورې ما مخکې ویلې چې کله دا ظلم استبداد دا هم داسې جنون مرحله ده که نه، بیا دا کله کله انتهایي جنون ته ورسېږي، هر څه پکې کېږي، او بیا سړي نه علني هم شي که نه. کله کله که تاسو لري چې دا قصه اخر ته ورسېږي، بیا سړی هغه د جنون حد ته ورسېږي، بیا هر څه کوي او علني یې کوي. اوس د پاکستان پوځ په دې نه شرمېږي، نه یې پټوي، نه په دې باندې تشویش لري، نه اندېښنه لري، نه یې استخبارات دا اندېښنه لري چې موږ دې ووایو چې بېګناه سړی ووژه، بېګناه سړی شهید کړ، هغه پښتون یې ووژه، هغه بلوڅ یې ووژه، هغه فلانی یې ووژه. په دې باندې دوی هیڅ کله نه کېږي. که دا اوس هم له دوی سره وغږېږئ، یعنې که د پوځ له هغه سره وغږېږئ، په شخصي زه تاسو یو مثال درکوم. څو ورځې مخکې زه له ځینو ژورنالستانو سره وغږېدم چې کوم پښتونخوا کې پاکستان کې فعاله دي. هغوی ویلي چې پوځ اوس په ډېر مغرورانه انداز د دوی ویاند د حامد میرو د خلکو سره چې کیني وایي، په ډېر مغرورانه انداز په واضح ډول وایي چې موږ ته د خلکو د غلي کولو چل راځي. تاسو وای په مسکا باندې وای چې تاسو خو تجربې لیدلې دي. نو چې کله د پوځ باندې ژورنالستان سره په خصوصي میټینګونو کې دغسې خبرې کوي، معنا دا چې هغه نه شرمېږي او نه پرې ډارېږي او نه پرې اندېښنه لري. علني د پاکستان د ننه د هر شهید شوي فعال
چې د دوی په اصطلاح یا د رسنیو په اصطلاح نامعلومو کسانو له منځه وړی دی هغه هم د هغوی دي که تاسې نه یې زه به هغه امیانه افغاني صلاح وکړم ورشئ دې ژورنالستانو ته قسم ورکړئ چې تاسو سره د دوی د پوځ بیان د مطبوعاتي کسان چې د جلسې نیسي تاسو ته څه وایي دا قسم تاسو ورکړئ چې ورته دا خو موږ ته ویلي دي خو اوس خو سابقه سړی نوم نشي اخیستلی خو دا ورته څه وایي دا اوس تازه وبکه یو بله خبره کومه دا د علماو بحث دوی د اسرائیلو سره اوس بیا دغه د جوړجاړي قصې روانې دي دوی خو ډېر عمر په دې باندې امتیاز واخیسته چې موږ د فلسطین غمخواران یو په خلکو کې په مذهبي ډلو کې په عام ولس کې نفوذ ډېر کچو عاصم منیر خو حافظ دی عاصم منیر خو د دین پتنګ دی او عاصم منیر خو د فلسطین ناجی دی او خبر نه دی چې عاصم منیر یو لوی ډالۍ او تحفه یوړه د امریکا په خوته کې خود له د اسرائیل سره د ملګرتیا لپاره د $1 میلیارډ سړی زی او چا سره ملګرتیا او خوش خدمتي کوي پیسې اخلي دوی پیسې ورم کړلې د خپل بقا لپاره پیسې ورم کړل دوی لاړه دوی بدین ورسره تاسو به ورېدلی چې هغه کار وکړي چې اسرائیلي پاوس کوي هغه سی به کوي که فلسطینیان مشکوک کړي د دوی به وژنې شهیدانوي به خبره ده بیا دوی څه شی وکړ دې لپاره دلته خو د قصه ورانیږي مذهبي ادرسونه احساسات پاکستان د نن حتی په پنجاب کې خلک د پوز باندې پوښ ول چې دا خو لاړه بل خو ته قصه مخ په دې پوز کولاړو چې حافظ پراس کې دی اوس دوی څه شی کړی دي دا هم دا خبره چې تاسو کومه دا خبره زلزان نه کومه زه بیا مو متاسفانه چې اصولا زه دغه سړی نوم نشم اخیستی د پاکستان یو ماترا یو نه بلکې دوه ماترا علماء راته ویلي دي چې علما غوښتل سوي دي هغه وسوخ د دوی دی لکه اشرفي او شي انور غوښتل شوی دي او د خانزیب شهید مثال ورکول شوی دی په غیر مستقیم ډول باندې د ځینې نور مثال ورکول شوی دی چې او یا دا ویل دي چې مونږ تاسو په ګډو مشترکو ګټو کې ښه اهداف ته رسیدای شو نو مثالونه ورکړي یعنی یا ګواخلي دي یا ورته تطمیق کړي دي یو څه ورته وړاندیز کړي دي چې د تاسو مسولیت دا دی چې په راتلونکو ورځو کې به تاسو پر اذهان باندې کار کوئ په پاکستان کې په عامه اذهان باندې چې بیرته داسې وښیي او دې دپاره به شرعي دلایل او نصوص هم را پیدا کوئ په یو ډول به تحریفوئ چې وښیي چې نه دلته خو د پاکستان پوځ د سولې د ناجي په حیث باندې رول ادا کوي دلته خو د پاکستان پوځ راځي چې نور فلسطینیان ونه وژل شي دلته خو د پاکستان پوځ راځي چې فلسطین بیا ورغول شي اصل کې قصه دا نه ده اوس خو تاسو لاړ شئ هغه د کمیټې په راس کې چې د ټرمپ زوم چې دی هغه یهود دی همداسې نور یهودان دي په راس کې خبره دا ده چې دوی علما ته ګواکي یعنی په دغه موضوع کې چې ما د کوم خلکو نمونه واغستل په خپل باندې خلک سیاست ته نه دي پریښودل شوي دي کې اکثره مدني فعالانو سیاسيونو دوی سیاست هم نه دي پریښودل شوي مدني فعالیت هم نه دي پریښودل شوي د دوی په وژنو باندې پاکستان ځان ته غبرګونونه راپارولي دي هغه جګړه چې مخکې تاسو ویله همغه جګړه ژوندۍ ساتلې ده یعنی قصه امدا ده چې دغه مخالفتونه په خپل ژوندۍ وساتي دقیقاً دوی خو ما تاسو ویلې چې یو سرکل دی کنه نامني جګړه کنټرول اقتصاد او دا ټول داسې سره تړلي دي دوی تاسو ویل چې پښتون سیاست او مدني فعالیت هم نه پرېږدي زه وایم هغه خو نه پرېږدي هغه شهیدان کړه هغه وټکول هغه زنداني کړه هغه تری تم کړل دا اوس ځینې کسان تری تم دي دوسیه معلومه نه ده زه وایم چې پښتون حکومت ته نه پرېږدي دغه پښتانه چې راځي په دې سوشل میډیا کې یو څو اخیستل شوي پښتانه له پښتونخوا چې راځي تاسو دې نه پوښتنه وکړئ او تیزه خیر ده داسې به وکړو چې د افغانستان مداخله به یو خبرې تاسو په اصطلاح د لوی افغانستان د به یو خبرې دا ټول کیسې به خو تاسو منهیز د هغه ایالتي حکومت چې په پنجاب کې واکمن دی د هغه په تناسب یا د هغه په نیمایي باندې حقوق د پښتونخوا کې تاسو د حکومت پایز باندې ایالتي حکومت پایز باندې تاسو واک او صلاحیت درکې موږ به وایو چې بالکل تاسو حقوق تامین دي د پاکستان د آئین لاندې د جناح د عکس لاندې د پاکستان د بیرغ لاندې د پښتونخوا ایالتي حکومت ته د پښتونخوا د ایالتي حکومت په حیث وګوري نو موږ به وایو چې دا نور سیاستونه د قضیه ختم دي سړی حکومت نه مني د خپل آئین لاندې حکومت نه مني الته مارته ویل چې پښتونخوا باید ګډوډي پښتونخوا باید نه امنه کنه پریږدي ځای بل خصبه وکړو پښتانه دې پریږدي د لوی افغانستان د مخې لرو خدا به دا یو خاطر دوی د پاره دا به یو خاطر پریږدي دوی د پښتانه په پښتونخوا کې یو سم حکومت ته پریږدي دوی د پښتانه په پښتونخوا کې ترقی او امن ته پریږدي دوی د پښتونخوا په پښتانه کې خپل صلاحیت خپل واک ته پریږدي دوی د پښتون د خپل آئین لاندې پریږدي دوی دا پریږدي نه پریږدي پښتونخوا باید نه امنه پښتونخوا باید متزلزله پښتونخوا باید حکومت نه لري پښتونخوا کې باید پانتونونه نه پښتونخوا کې باید خوندزي نه پښتونخوا کې باید پرمختګ روغتون هیڅ هم نه پښتونخوا کې باید سیاست نه پښتونخوا کې باید نړۍ سره ارتباط نه پښتونخوا کې هیڅ هم نشته تاسو ګورئ دوی ټول ادارو کې پښتنو ته یو ډول سمبولیک ځای ورکړی ده د دوی د بهرنیو چارو وزارت په ډیسکونو کې تاسو راوخل چې څومره پښتانه ځای کړی دي پرته لدې چې ما او تاسو د نماینده پایسټا کې دوی څومره پښتانه ځای کړی ځکه چې دوی نه غواړي حتی پښتانه کې د دوی د عین لاندې هم وي ولې ډیپلوماسي له لارې نه د نور قانونونو سره وصل شي ستانګزه سي دغه خو هغه د سیاسي برخه وا که په قومي برخه کې راواخلو مشهور خلک
مشهور خلک، قومي مشران، ملکان، مثلا که ووایو طارق وزیر، فاروق وزیر، ملک میرزا علم وزیر، اسحاق وزیر، ابراهیم وزیر، سعدالله جان، فیروز خان او نور، دا هغه قومي مشران وو چې دا د جرګو او د مرکو خلکو دا هم وژل شوي دي. او موږ تاسو ته چې دغه د پښتنو فرهنګ او کلتور معلوم دی، د یو مشر په وژلو سره د هغې پورې چې څومره خلک تړلي وي، د هغې چې څومره پرګه وي، د هغې چې څومره پرګنۍ وي، د هغه چې څومره تربرونه عزیزان وي، هغه ټول آیا د هغې غچ پرېږدي. په دې سره هم پاکستان په خپله بیرته په دغه سیمه کې د نامنۍ، د جګړې، د خلکو د بغاوت، د دې ټولو دپاره زمینه نه ده برابره کړې. جګړه یوازې جګړه هغه بحران دی چې که ته د یو مدیریت شوی پروژې له مخې هم مثلا ته ډیزاین کې ته راوباسې، خو دا پوه شه چې دا د جګړه چې دا د سیاسي او د امنیتي بحث له اړخه وایي چې جګړه داسې یو کانفلیکټ یا کړکېچ دی چې دا د مدیریت نه زیږېدلی شي. مثلا ته کولی شې یو شی ډیزاین کړې، زه دغلته جګړه غواړم، یو شی کومه چې جګړه وشي، که نه یو سړی وژنم چې جګړه وشي، یو سړی له ظلم پرې کومه چې جګړه وشي، احساس راشي زما د ګټو دپاره. ولې وایي یوازینی کانفلیکټ او بحران دی د نورو بحرانونو سره په توپیر چې بیا بیرته مدیریت کېدی نه شي. یعنې چې کله دوام ومومو دغه ستا مدیریت شوې جګړه بیا په یو بحران او یو ستر کړکېچ اوړي. همدې خبرې له سره اتلمه اوس په پښتونخوا کې د همدغه سیاستونو، د دې سیاستونو تسلسل بالاخره څه زیږی؟ آیا بیرته به د نورو پروژو دپاره پکې کار کیږي؟ د هغه پروژو تمه چې وه چې دغه بحرانونه، دغه حالات، دغه ترخه سیاستونه یې وزیږی، هغې پایلې ته پاکستان ورنږدې کیږي که د یو بد وضعیت سره مخامخ کیدونکی دی؟ اوس موږ تاسو ګورو، د دوی د مسؤلینو ویناوې اورو دلته په کابل باندې په ناحقه باندې چې هغه څه چې موږ پرې تر اوسه پورې بحث وکړلو د هغې د وجې نه تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، جګړه رامنځته شوې ده، خلک د دوی په وړاندې راودرېدلي دي. هغه پوځ چې چا په وړاندې خبره نه کوله، هغې ته اوس د ترهګرۍ او د بل الفاظ استعمالیږي. خلک د هغه علما چې هغه د اوسه پورې پوځ په یو ډول باندې د ځان سره ساتلي، هغوی په پوځ باندې نیوکه کوي، عام ولس هم پې کوي، سیاستوال هم پې کوي، مدني فعال هم پې کوي. مخکې تاسو د فلسطین خبره وکړه، هغه خو به وروسته حتما عکس العملونه ولري په پاکستان کې. آیا پوځ د یو نوې لوبې په تمه دی؟ په پښتونخوا کې یو نوې لوبې دپاره کار روان دی؟ کابل ته ګوته نیول یا هند ته ګوته نیول، د ټي ټي پي په سر باندې بدنامول، دغه څه چې خلکو ټوپک راغستی دی د خپل سر د خوندي کولو دپاره راغستی، د هغه کیسه چې اوسه پورې پرې موږ او تاسو بحث وکړلو د دغه ټولو ترخو داستانونو د ختمولو دپاره ټوپک راغستی دی، او که نه کابل دی یا ډیلي دی یا بل دی چې خلکو له ټوپک لاس کې ورکړی؟ دا زموږ په کرکټ کې به زموږ لوبغاړي چې کله پلان ورکول سو چې تاسو وکټ وساتئ، بیا په د اخر ورو کې موږ هټینګ کوو، نه هغه شپږیزې او څلوریزې بیا ووځو، ځکه هغې وخت کې بیا کولی شو چې دا وکټ هم لرو. هغې بیا کله کله به موږ د دغه پلان له وجې یا بل هر ټیم به چې دغه پلان له وجې به یې وبایلله، ځکه پلان خو هغسې چې تا ډیزاین کړی. ګوره کرکټ چې یوه لوبه ده، سړی تر اخره نشي تضمین کولی، مدیریت کولی، که نه هغه به موږ وساتلې، خو اخر کې به اورونه کم شو، موږ به د بالونو له وجې لوبه بایلله. د پاکستان که دغه شی غوښتل چې دا د یو بلیم گیم ورته وایي، که چې د ملامتیا د گیم په حیث باندې ترېنه کار واخلي، جګړه ظلم وکړي، وحشت سړی راپورته شي، بیا دا د دې نه هم استفاده وکړي، نړۍ ته هم ځان مظلوم وکړي، ترهګرۍ په ضد باندې پیسې هم نړۍ نه واخلي، دا قصې هم جوړ کړي. اوس دا قصه هغې خواته نه ده روانه. اوس زه ورته وایم چې سړی ته په پښتونخوا کې ملک وژنې، خو دغه اولادونه راځي دي، زه کابل او ډیلي څه کار دی، خو هغه تا وژلی دی، ظلم دې پرې کړی دی، تا دا اوس د علما دي شهیدان کړي دي په پاکستان کې، خو هغه خو راضي کېږي که نه، هغه خو مقتدیان لري، هغه خلک لري، هغه پلویان لري، هغه خو آخر شعوري کېږي که نه، هغه خو راضي کېږي. دی اوس د کابل څه قصه ده؟ خو مې وژنه چې راضي نه شي. دا اوس ته محکوموي، خلک ټکوي، خلک وژنې، خلک کې په 2004 کې خو د ما تا ته در پام هم نه و، افغانستان خو یو نوی مسیر شروع کړی، نوې قصه ولا هېڅ خبره نه وله. په 2004 کې خو تا خلک وټکول، ودې وهل، ودې وژله، خلک راغله ټي ډي پي جوړ کړه، ټي ډي پي سره ودرېدله، یا هر شی چې وله بالاخره خلکو وسلې ته لاس کړ. بیا هم پښتانه په یو دوامداره شکل باندې ستا د دغه گیم د خنثی کولو لپاره چې ودرېږې، ته دا ټاپه یې ونه لګې چې پښتانه دغه د ترهګر دي، تا سره یې ګزاره وکړه، درته ویلې چې زه سیاسي مبارزه کوم، مدني مبارزه کوم، حق غواړم. تا حتی لکه مخکې مې چې ویلې حکومت ته دې پرې نه ښودله. دا قصه اوس د کابل او د ډیلي له ملامتیا راوتې ده.
دا قصه اوس د پاکستان له مدیریت راوتې ده د پاکستان د پوځ پر وړاندې په سند کې حساسیتونه را پیدا شوي دي. په سند کې دا خبره تاسو نوٹ کړئ د سند دننه د سند د ازادۍ د حرکتونو په نوم باندې حرکتونه له پاکستان نه بهر او د پاکستان نه شروع شوي دي او هغه حرکتونه نه په کابل کې دي نه په ډیلی کې دي او نه څوک هلته ورته لیوالتیا لري. هغه اکثر راوتي دلته نړۍ سره تعامل کوي په نوره نړۍ کې د سند دننه تحرکات شروع شوي دي. بلوچستان خو یو د ازادۍ غوښتونکي خو نه د کابل په قصه کې نه په ډیلی په قصه کې خو تاریخي مبارزه کوي د خپل ازادۍ لپاره. هغه اصلا یو شعوري مبارزه ده چې هغه د چا په هڅولو باندې نه کیږي. په پښتونخوا کې خو تا خلک هغه اوس ما دایا خو دا هغه خو نشي نفي کېدی خو ما خو یو خطا پرېږده ما خو پرېږده ډیلی خو هېڅ شي کې علاقه نه لري. خبره دا ده چې ته خپله د پښتونخوا د کړو ظلمونو هغه حساب چې بیرته ورکوي ته په ډېرو بلا جنجالونو باندې اخته یې. دا اوس د پاکستان د پوځ پر وړاندې حساسیت حد اکثر ته رسېدلی دی. د پاکستان د پوځ ګورئ د پاکستان پوځ هدف چې اوس رقم پښتون یې غوښته داسې پښتون چې له سره پاکستان جنډه تاوه کړي او سندر ته ګډېږي په ټیک ټاک کې دغسې پښتون یې غوښته ولا هغه قصه نن نشته. نن حتی همغه کسان هم چې په دغه یو ذهنیت باندې جوړ شوي دا څو کلونه کې هغه د اوښتو په حالت کې دي. یعنې انسان خو بالاخره یو مرحلې ته رسېږي 1 کال 2 کاله 10 کاله 20 کاله تاریخ به ولولي خپله به یې وګوري. 50 کالو کې که چا د پاکستان د پوځ د پالیسۍ ادناترینه تغییر د مثبت نوري ته د پښتونخوا او د بلوچستان په هکله باندې په نښه کړ همدغه د پاکستان د پوځ رابطګران یې په نښه کړي. موږ به بالکل په سر ګومنو په 50 کالو کې پرته له وژلو ټکولو یعنې جګړه نه وه. پاچا خان وخت کې خو جګړه نه وه که نه په بابړې کې خو جګړه نه وله که نه د هغې نه وروسته خو جګړه نه وه په هغه نورو جرګو کې خو جګړه نه وه. د پښتانه چې تا تر دغه 2000 کاله پورې ووژل دا تا په اصطلاح 2000 کې ټي ټي پي راوته دې پورې خو جګړه نه وله تا خو ووژله دغه امر راواخله وروسته خو نو بالاخره چې ته یو سړی وژنې ټکوې دې کې نه کابل نه ډیلي نه هېڅوک ملامت دی. که سبا زه راشم په کابل کې په افغانستان کې یو قوم یو ټبر باوجود دی چې زموږ هغه طبیعي او فطري حالت فوق العاده متفاوت دی له پاکستان سره. افغانستان یو جوړ شوی هیواد یو مصنوعي هیواد نه دی. افغانستان یو ملت دی یو جغرافیه ده ثابته تاریخ لرونکي د ګډو ارزښتونو ګډو مشترکاتو ګډ عنوان درلودونکي ده. ټول ارزښتونه مو مشترک دي. هلته داسې ګڼ ګوندونه موږ لرو چې د ټولو اقوامو نه ټول هغه نه پکې خلک وله ګڼ حتی تحولات چې راغلي دي تحولات نه وروسته هم قومي محاسبه نه ده شوې هېڅکله. هغه یو ملت دی هغه یو تاریخ دی هغه یو جوړ شوی هغه د هندوستان یو ملت دی. هغه موږ نه شو کولی په مسلمانو په هندو په نورو مذاهبو یې وویشو یا یې په ګجراتیو په بل باندې وویشو. نو دا ته خو نه خو که دا سبا ته زه هم راشم او پر یو چا دومره ظلم وکړم دومره جبر وکړم چې هغه د یو مشخص جغرافیې کې یو ولایت د مثلا زه راواخلم ویې ټکوم نعام نه یې کړم خلک یې ووژم خلک یې کړم زه اعتراف کوم چې همغه راجګېږي وسله به راخلي بیا زه نه وایم چې ایران ملامت دی که پاکستان که ډیلي خو ته هم په پښتونخوا کې چې تاسو کړلي دي څه دې کړي دي دې کې ضرورت یې نشته. یعنې باید ما کړی وی کاش کې ما د کابل کې واکمنو دومره جرأت په دې تاریخي لحاظ باندې کړی وی حق یې و چې کړی وی یو څه یې باید کړی وی هغسې یې نه دي کړي. پښتانه بلوچ او نور دې نتیجې ته رسېدلي دي چې لوبه د یو اډرس نه د یو هدف دپاره ده او دا هدف تسلسل لري او بیا به هم د دوی په وړاندې وي او بیا به هم وي. پښتانه او بلوچ ټول په دې باندې پوه شوي دي یا څومره پوه شوي دي په دې باندې؟ ګورئ ما تاسو ویلې چې دغه د اختناق او جبر کومه سلطه چې پنجاب پوځ حاکمه کړې ده د دې په محاسبه کې چې د پښتنو او د بلوچستانو کومه مبارزه یا ویښتیا یا ضدیت یا حساسیت د پوځ په وړاندې ګورئ زه دا ادعا کولی شم چې همغه سل سلنه خو نه وي خو دغه 99 سلنه دې نتیجې ته رسېدلي دي. ځینې مجبورا ځینې تنبلۍ له وجې ځینې د بې احساسۍ له وجې ځینې د ډار له وجې دغه غږ نه پورته کوي که نه پرته له هغه دی دوی د په پښتونخوا کې د خیبر د جرګې په تناسب باندې خلک د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ په ملاتړ راټول کړي په پیسو د راټول دي. دوی د په پښتونخوا کې 100 میلیونه انسانان یا 100 لکه انسانان دي په پیسو په زور کورو درو بس راټول دي چې پاکستان پوځ زنده باد د پاکستان بیرغونه په لاس کې دوی دا کار وکي ټول پوش اوس یو جانا سګزې چې نه پیږي دا مثال نه دی دا خو اسمه سبنه دا خو شخص دی دا خو افراد دي دا خو تکمیل شوی دي دا بیچارهګان هم پیږي خو مجبور دي نه به ملامت ډوډۍ غواړي رسمي د تیرا او د وزیرستان او د باجوړ په څیر د پیښو په وړاندې د جدیت هغه درجه څومره ویني چې ولس به څومره د دې په وړاندې نورم جدي شي پاکستان په وړاندې دغه تاوتریخوالی به نورم زیات کی د تیرا د ماشومانو په وړاندې عکس العملونه ګورو په سوشل میډیا کې دا به نورم څومره دې ته زمینه برابره کړي چې بیا پې خلکو ته ګوته ونیول شي بیا پې د افغانستان سره لارې وتړل شي بیا پې ووایي چې دغه ځای نه دی دغه ځای نه دی خو د تیرا پیښه خو خپله دوی را جوړی اوس دا خو د بل چا پالیسي نه ده دا خو د کابل پالیسي نه ده.
که یو افریدی ځوان یا افریدیان د هغه ماشومان ویډیوګانې ګوري، د هغه ښځینه ویډیوګانې ګوري، د هغه ظلم او بربریت ویډیوګانې ګوري او د یو انسان او د یو افغان او د یو پښتون په حیث احساسات راپارېږي یا مدني یا حتی وسله مبارزه کوي. دلته خو اوس لارې هم تړلې دي، کابل خپله سل جنجالونه لري، ډیلي خپله د نورو پرمختګونو په درشل کې دی. نو که دلته دا لارې تړي وبښئ، که دلته افریدیان اوچتېږي یا مدني مبارزه کوي یا پوځ له خپلو سیمو شړي یا د پوځ په وړاندې درېږي یا په میډیا ته راوځي یا حتی وسله رااخلي، بیا به څوک ملامتي؟ خو دا د اوس موږ وایو که نه چې په تیرا کې سره روان دي، دا به افریدیان دې ته مجبوره کوي چې دا به راجګېږي یا مدني یا حتی وسله مبارزه به کوي. نو ظلم په وړاندې خو وسله مبارزه د حق مبارزه ده، یعنی مجبوره کیږي به، بیا په دې کې به څوک ملامت وي؟ زه دا اوس تاته وایم چې په تیرا کې تاسو سره روان کړي دا افریدیان مجبوره کوي چې ستا پر وړاندې یا وسله راواخلي یا بیا مدني مبارزه وکړي، ښه قوي مدني مبارزه وکړي. پر تا باندې تیرا او د افریدیانو چې څومره سیمې پښتونخوا کې دا د پوځ پر مخ باندې وتړي، د پوځ پر وړاندې راوځي، سړکونو ته راوځي. په دې کې دا اوس درته وایم زه درته عامل ښیم، در سره کومک کوم، عامل درته ښیم چې تیرا کې چې تا کوم وحشت روان کړی دغه دی، نه کابل دی نه ډیلي دی وروره، دغه د اوس دغه وحشت تا روان کړی دغه سبا ته نتیجه لري که نه؟ او دا یوازې نه، تاسو دا نوٹ کې در سره، تاسو دا نوٹ کې در سره ډیر زیات حساسیت اوج ته رسېدلی، هغه د جوش نقطې ته رسېدلی ده او ډیر ژر به ډیر داسې وګورئ چې هغه نه بیا کابل پورې اړه لري نه بل ځای پورې اړه لري. دا قصې بالاخره خودجوشه دې مرحلې ته رسېږي، هر څه یو اوج لري، یو نقطه د اوج لري، بالاخره همدې ته رسېږي. وروره روغتون دې ورته بند کړی دی، ښوونځی دې ورته بند کړی وران کړی دی، سړک دې ورته وران کړی دی، له خدماتو دې محروم کړی دی، مشر دې ورته وژلی دی، ملک دې ورته وژلی دی، مولوي دې ورته وژلی دی، عالم دې ورته وژلی دی، مبارز دې ورته وژلی دی، عادي شاعر دې ورته وژلی دی، معصوم دې له کور ورته راباسلی دی. دا هر څه دې کړي، دا څنګه نام دي چې ختمېږي نه؟ او دا څنګه کیسه ده چې ته مدیریت کوې؟ ته خو د دنیا نمبر 1 فوج یې، خو وایې چې دا ټي ټي پي 2000 دي که 5000 دي که 3000 دي، د دنیا نمبر 1 فوج. زه هلته د اسرائیلو مرسته ته ورتانګې هغه د دنیا هغه سر ته ځان د امریکا متحد بولې. دلته 15 مسلح کسان دپاره ته باید ماشومان له کورونو راوباسې، ته باید ملکان ووژنې، ته باید شاعران ووژنې. خبره دا ده چې تا غوښتل چې ډرامه جوړه کړې، خو دا له کنټروله وتلې ده، او اوس چې له کنټروله وتلې ده، زه د فرد پایز باندې د افغانستان د واکمن پایز باندې نه، زه د فرد پایز باندې وایم یا د احساساتو له مخې دا وایم چې زما توقع دا وله چې باید په ټولو تاریخي ادوارو کې باید کابل ښه فوقالعاده همکاري د خپل دایې له مخې د خپلو افغانو او پښتنو وروڼو سره چې پښتونخوا کې دي دوی سره یې کړې وه. دا یې حق و، دا یې مسؤلیت و. ترکیه له هغه ځینې راځي چې په افغانستان کې، په نړۍ په هر ګوټ کې، چې په پاکستان کې هر چېرته چې ترک وګوري چې په نژاد باندې ورسره ترکي دی ورسره کومک کوي. او زما چې په ثابته معنا باندې د تاریخ د معاصر جبر له وجې نه ما نابل شوی دی، دا زما مسؤلیت و. ولې متاسفانه کابل په مختلفو ادوارو کې تر دغه نه پورې هېڅکله د خپلو سیاسي ملاحظو له وجې هر دلیل چې دا جرأت یې نه ده کړی یا دا یې نه دي غوښتي، یا یې ملاحظه یا دولتونه اکثره محافظه کاره وي که نه غواړي چې هغه اړیکو کې داسې یو څه پر ځان پرېږدي چې بیا هغه ورته په راتلونکو میزونو کې یا مذاکراتو کې هغه دلیل پرانیسي. کابل نه دی کړی وروره، خو خبره دا ده چې ته خدای دومره بدبخته پیدا کړی، ستا هغه عقل د جنون دغه مرحلې ته د نشوی د ظلم نه وجې چې ته خپله د جګړې عوامل زیږوي، جګړه پیدا کوې، او جګړه چې له کنټروله درته وځي بیا بهانې پیدا کوې، بیا د ګاونډۍ سره تعامل وسیله یې ګرځوې، بیا پر هغوی د فشار وسیله یې ګرځوې، بیا د ډالرو د کسب وسیله یې ګرځوې. نړۍ نوره په خپل ملاتړ کې د دغه کارونو دپاره ساتلی شي او نړۍ ته نور څومره ثابتېدلی شي چې د دغه قومونو که هغه بلوڅ دی که هغه پښتون دی چې هغوی په خپلو لیستونو کې لیکلي دي، څوک یې د ترهګرو په لیست کې لیکلی، څوک یې د وسلوالو په لیست کې لیکلی دی، څوک یې نړیوالو ته د خطر په لیست کې لیکلی دی. دا مسله به نوره څومره وخت ونیسي او رالنډه به شي یا رالنډه به نه شي، همدغسې به د دې خلکو په وړاندې دا مسایل روان وي. نړیوال به څو پورې د پاکستان د پوځ سره په دې مسایلو کې ملګري وي؟ آیا د هغوی ګټې هم پکې شته دي؟ که دا لنډو وایي بیا یو پوښتنه بله لرم. که د پاکستان امکانات او د پاکستان د پوځ او د هغې مرکزي حکومت هغه هڅې تاسې وګورئ، پاکستان باید په نړیوال سټیج کې یو ډېر ښه حالت کې وي. یعنی چې څومره انتهایی کوشش دوی کوي او څومره دوی بلا قاعده او شرطه متقابل طرف شرطونه مني، ول دوی هیڅ شرط نه لري په نړۍ کې تعامل سره. تاسې ټرمپ ته د دوی د شهباز شریف هغه خبرې ولیدلې که نه، یعنی هغه ډیپلوماسۍ کې چې تاسې هغه د رفتار او چلند او هغه باډي لینګویج ګورئ، هغه هېڅ مطابقت هغې سره نه درلوده. کله چې تاسې د شهباز شریف حرکات وګورئ، هغې نه ور اخوا ته چې دوی په هر غږ کې ورغلي دي نړۍ ته او هغې کړی دی، بېرته د نړۍ تعامل چې دوی سره ګورئ نړۍ هغه دلچسپي پخوانۍ نه لري.
نړۍ د اهداف د تامین لپاره کولی شي له کابل سره، له ډیلی سره، له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي. د سیمې هیوادونو خپل اعتماد په پاکستان د لاسه ورکړی دی. د نړۍ هیوادونه خو داسې نشي کولی چې اوس بعض خلک وایي چې نه هغه د پاکستان سره ملګری، نو چې پاکستان ورځي لاس ورغځوي، پاکستان هر شهر ته لبیک وایي. نړۍ خو طبعا پاکستان لا اوس هم نړۍ دپاره د یو هیواد او پوځ په توګه مطرح دی. ورکه دومره هڅې بل چا کړی وي ډېر یو ښه سټیج کې بوله. د نړۍ ته اوس د بلوڅو، د سندیانو، د پښتنو غږ رسېدلی دی. موږ ګورو کله چې بهرنیان موږ ګورو پخوا به په دې مسله باندې نه غږېده. زه یې ښه مثال در کوم، د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستی جنجال چې وشو، دا دوی چې راغله بمبار دې چې وکړه، باوجود د چې کابل په رسمیت د کابل واکمن په رسمیت نه دی پیژندل شوي. شاید ذهنیت دا و چې اوس به په نړۍ کې یو ډېره غوغا جوړه شي چې رښتیا وایي پاکستان خو د نړۍ په لیست کې خو سم حکومت دی، په رسمیت یې پیژندلی دی، اړیکې لري. شاید دا قصه دې ځای ته لاړه شي ټول کابل محکوم کړي. برعکس تاسو ولیده چې په ډېرو ځایونو کې د نړۍ هغه دویم سټیج کې چې کوم غږونه پورته شول هغه د پاکستان په خلاف جګ شوله. معنا دا چې پاکستان پوځ خپل ټول هغه د لاسه ورکړی دی. ولې دا توقع نشي کولی چې ډېر ژر د دوی داسې یو محکوم حالت کې واقع شي، خو دوی به له کوره دننه ډېر ژر محکوم شي. په نړیوال سټیج کې دوی نور اعتماد نه لري. نړۍ به نور دوی ته هغه پریمانه ډالر چې د پښتنو د بلوڅو وژل لپاره ور نه کړي، نړۍ به دوی ته نور هغه عینکې ور نه کړي چې کابل پرې وګوري. ستانکزه صاحب وروستۍ پوښتنه ده، پاکستان ته دغه ټولې مسلې دغه څه شی چې تاسو وویله څه باندې مو چې بحث وکړ، د دې عکس العملونه به څه وي او په سیمه کې به څه پېښېدونکي وي؟ د نورو هیوادونو ته خوښه هیوادونو ته سیمې ته هم بیا د دې ضرر نشته، لکه دا اوس چې د افغانستان سره لارې بندې دي، همداسې نورو هیوادونو سره هم کېدلی شي. هند ته هم د هلته د مداخلې ګوته نیول کېږي، هغوی هم عکس العمل لري. ایران سره هم دغسې مسایل رامنځته شوي دي، هغوی هم سره هم لا قضیه پاتې د ایران خو لا تر اوسه پورې په ځان دی. نو دوه مسلې په پاکستان کې، په پښتونخوا کې څه پېښېدونکي دي، دغه خلکو ته پښتنو ته څه ورپېښه ده د دې وروسته، او سیمې ته تاوانونه به څه وي؟ د پاکستان دننه یو د پښتونخوا او د بلوچستان بحث دی چې هغه جلا دی، خو د پاکستان دننه که دغسې د پوځ او د هغوی د استخباراتو دغه حالت روان وي، دا زموږ یو تجویز دی او مشوره ده پنجابیانو ته، یعنی هغه چې د دوی دي هغوی ته مشوره ده چې حداقل که د خپل ځان بربادي نه غواړئ، ښه ژوند غواړئ، سهولتونه غواړئ، امکانات غواړئ، نړۍ کې یو نیک نوم غواړئ، په نړۍ کې تاسو نن د نړۍ بدنامه خلک هم دا تاسې یاستئ او هغه ستاسو دغه پوځ او د پوځ پالیسۍ او د دسیسو د لاسه ده. که تاسې غواړئ حداقل موږ وایو چې د پاکستان د خپل ځان ته، د پنجابیان د خپل ځان ته یو واقعي سیاسي ملکي حکومت واکمن کړي، دا پوځ د پوځ په حوض کې پرېږدي، استخبارات د استخبارات، دا مشوره ده، دا هغه ډېر زړهسوینه ورته مشوره ده چې که دغه حالت روان وي په نړۍ کې له ټولو هیوادونو سره ستاسو علایق ورځ تر بلې خرابېږي، تر دې حده تاسې محتاج شوئ چې د خپلې داعیې خلاف لاړل ستاسو پوځ دې لپاره چې د خپلې بقا لپاره لاړه، د اسرائیل لمن ته وغورځېده د فلسطین پر وړاندې. حال دا چې همدغه اسرائیل او امریکا هم ورته بیا ښه نیت نه لري او هغوی هم وایي چې نور دې نه باید استفاده وشي، خو نور د یو دایمي متحد او ملګري په توګه نه ساتي. هماغه سړي ته چې دی غلامي کوي هماغه هم د متحد پایس نه ساتي. خبره ده چې اول خو د هغوی د خپل ځان له دغه شر خپله خلاص کړي. پاتې شو د پښتنو کې ذهنیت مکمل جوړ دی، دا چې نه اظهارېږي، دا چې یو دوه کسې میډیا ته اخیستل شوي راوړاندې کېږي، هغه بېچارهګان په حساب کې نه دي. پښتنو ذهنیت مکمل جوړ دی، بلوڅ ور د مخه جوړ دی او دلته ورو د پښتانه او بلوڅان که یو ښه ژوند غواړي، لکه ګورئ تاسو اوس د پاکستان د پوځ رابیګران راځي وایي پښتانه ښه ژوند لري، تاسې ولې محکوموئ، تاسې ولې لکه ځان غندې کوئ لکه موږ او تاسو ته وایي. موږ ورته برعکس وایو چې نه، پښتون که د خپل اقتدار خاوند شي نو دغه وزیر اعلی به بیا نصب کېږي، پښتون که د خپل اقتدار څښتن شي د هغه قانونه به نه لوټل کېږي، پښتون که د خپل اقتدار څښتن شي هغه به په کرومایټ او په مرمر او په نورو کې یوازې کاریګر نه وي، پښتون که د خپل صلاحیت څښتن شي هغه به له هند سره، هغه به له افغانستان سره، هغه به له سیمې سره، هغه به له ټولو سره ښه اړیکې لري. پښتون او بلوڅ که د خپل صلاحیتو څښتن شي هغوی قوي بنادر لري، هغه بنادر به یې ته لکه امریکا ته په ډالۍ کې نه ورکوي. دا اوس عاصم منیر چې تللی وه تاسو وکړه هغه پتنوس کې چې هغه قیمتي ډبرې وړاندې کړې، هغه د کوم ځای ډبرې دي؟ هغه د بلوچستان دي، هغه د بلوڅ معدن وړي نور دنیا ته یې ډالۍ کې ورکړي. هغه ډالۍ مې هدف نه ده چې هغه ډالۍ ډېره قیمتي وي، یعنې هغه یې د سمپل په توګه وروړله، د خپل قیمتي منابع دنیا ته په لیلام کې وړاندې کوي. دغه بنادر د اوس راخیستې دي دنیا ته په یو کاغذ کې لیکلي، هر چا ته یې وړاندې کړي، کله امریکې ته کله بل چا ته راشي، دا بنادر موږ تاسو ته په اختیار کې. بنادر د چا دي؟ بلوڅانو دي. بنادر د چا دي؟ پښتنو دي. نو خبره دا ده چې که ښه ژوند غواړئ، که ښه حالت غواړئ،
د پاو سره باید تاسو خبره یو طرفه شي او دغه کوم مبارزین چې راجګ شوي دي په هر ادرس او په هر ډول د مبارزې سره د دې سره ملګری شي، د هغې وژلو نه، د هغې ټکول نه یوازې یوه خبره او یوه سپینه خبره ښه ده. زه دا نه وایم چې سبا ته به تاسو دومره واک پیدا کوئ چې د دنیا د دغه حالاتو د په کتو سره سبا ته د تاسو خپلواک شي. ولې حد اقل تاسو باید دومره فشار وارد کړئ چې حد اقل که دغه اوسنی حالت هم دی خو پښتون خو په پښتونخوا کې د واک څښتن شي، پښتون خو په خپلو زیرمو باندې واک ولري، پښتون خو په خپله برېښنا او په خپلو اوبو په خپلو وسایلو باندې واک ولري. زه وایم چې هغه خو بیا وروستی ګام دی، هغه خو په پورته کوو، خو ملي دایه ده. د اوس دپاره خو پښتون او بلوچ باید په دې خپله پښتونخوا او بلوچستان کې دې څښتن شي چې پرېکړه وشي شي. د اوس خو باید پښتون سیاستوال واکمن دی، په پښتونخوا کې واکمن دی، په تیرا کې واکمن دی. وایي په تیرا کې عملیات مه کوه، پنجابی پوځي ورته وایي چې کوم یې مخه مې هم نشي نیولی. زه وایم چې حد اقل پښتون خو دغه حد ته ورسېږي چې دغه ورته وایي چې تیرا کې عملیات مه کوه، هغه وایي چې نه شم کولی ځکه چې دغه پښتون حکومت یې نه غواړي. حد اقل د دې لپاره خو که نور تاسې وژل کېږئ، که نور ویرېږئ، که نور بې احساسه شوي یې، حد اقل د هغه ځینې پکې البته حد اقل دې لپاره خو مبارزه وکړئ چې د پښتون خو په پښتونخوا کې واکمن شي، د پښتون خو پښتونخوا کې د خپل صلاحیت څښتن شي. بیا هغه نورې محاسبې خو له خیره را روانې دي، هغې دپاره بستر زمینه برابره ده، هغې دپاره زمینه په افغانستان کې هم برابرېږي، هغې دپاره زمینه په پښتونخوا کې هم برابره ده، هغې کې د دنیا تحولات هم داسې را روان دي. دنیا نور غواړي چې جنجالي مسایل او قضایې حل کړي، دنیا چې د سوریې قصه حلوي، دنیا چې د فلسطین او اسرائیل قصه جنجال حلوي، دنیا چې علاقه لري چې تایوان قصه یو ډول یا په زور یا په جبر یا په ښه یا په بد حل شي. نو دنیا بالاخره دې ته هم راځي چې دغه د پاکستان د پوځ په لاس باندې دغه کومه قصه چې دا باید د دوی لاس نه راویستل شي. دنیا به دې ځای ته بالاخره راځي، د سیمې د وروستۍ دغه د 2013 پورې د تحولات په همدې روان دي چې بالاخره هغه جغرافیایي مشکلات یا هغه ملتونه چې ویشل شوي دي یا په هغه باندې جبر ده، هغه باید د جبر نه راویستل شي، ځکه هغه بحرانونه زیږي. پښتونخوا او بلوچستان ستراتیژیک موقعیت لري له هره اړخه، او که دا امن وي، که دا سوکاله وي، دې سره دا سیمه، دې سره دا نړۍ سوکاله کېږي. دې سره د اوس پاکستان څه شی کوي؟ نړۍ ته دا اوس دغه نوې پدیده دا تور بیرغ چې دی دا راوستي دي په همدغه پښتونخوا او بلوچستان کې ځای په ځای کوي، په همدغه باندې خلک هم تباه کوي، په همدغه باندې افغانستان هم تباه کوي، په همدغه باندې سیمه هم ناامنه کوي، په همدغه باندې امریکا نه ډالر یې اخلي، په همدغه باندې په همدغه سړی بیرته نیسي میډیا ته یې وړاندې کوي. دا ولې په پنجاب کې نه کېږي؟ دا داعش ولې په پنجاب کې نه دی؟ هلته خو ورته لا زمینه برابره ده، ولې ورته هلته نه دی؟ ځکه چې دا سیمه هم بدنامه هم باید د دوی په کنټرول کړي. نو تحول روان دی. زما خبره دا ده چې له مبارزې باید په شا نشي، له دریځه باید په شا نشي. که خیر که اوږدې مبارزې او نتیجې ته وروسته رسېږي، دغه لنډ هغه خو دا ده چې د پښتون خو په خپل حیثیت، خپل واک، خپل صلاحیت په پښتونخوا کې ولري، بلوچ خو ولري، دې نه خو دې نه په شا کېږي او دا را روان دي. ډېر ژر به دنیا هم د دغسې حالاتو ملګري شي، ډېر ژر به دا تحولات راشي، دا نور او ته رسېدلی. د دوی حرکات تاسو وګورئ، د دوی تعامل افغانستان سره تاسو وګورئ، د دوی تعامل هندوستان سره تاسو وګورئ، د دوی وحشت او د دوی ورختایي تاسو وګورئ. دا قصه زه نه وایم، شاید ډېر خلک وایي دا 20 کاله دا خبرې مونږ کوو، نه، واقعا دا مرحله دغه ځای ته رسېدلې ده. دنیا کې د کړکېچونو د هغه پخوانۍ کړکېچونو د حل وخت رسېدلی، نور نوي ستر اقتصادي کړکېچونه رامنځته کېږي. دنیا نور په دې باندې د پاکستان د پوځ تر څنګ نه ده ولاړه چې هغه د بلوچستان او پښتونخوا په ظلم سره وساتي. ډېره مننه استانګزی صاحب د بحث د راټولولو نه مو او د وروستیو ژور تحلیل نه مو. ډېره مننه استانګزی صاحب، تاسو نه کو درنو لیدونکو، د نن بحث مو همدومره و. تر بیا د الله په امان.